بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. په دایکنډي ولایت کې د قرآن کریم د تحریف په تور د یو کس نیول. د هلمند په سنګین کې د 26 میلیونو ډالرو په ارزښت د روغتیایي مرکز پرانیستل. او دا چې انټونیو ګوتریش ویلي دي چې په غزه کې د قومي تصفیې څخه مخنیوی اړین دی. درنو لیدونکو سلام، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د سلواغي 18مه نیټه ده. زه صادق فروتان یم. دا هم بشپړ خبرونه. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایاتو اوریدلو وزارت وایي چې د دایکنډي ولایت د میر امور ولسوالۍ محتسبینو یو تن د قرآن کریم د اعراب و تعریف په تور نیولی دی. د یاد وزارت په وینا دغه کس چې د دې ولسوالۍ د رباط سیمې اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دی چې دغه کار یې له کابل څخه د یو کس په امر کړی دی. د امر بالمعروف وزارت زیاتوي چې په دې هکله لا زیاتې څېړنې روانې دي. بل خبر کې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت وزیر مولوي نور جلال جلالي هلمند ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د نږدې 26 میلیونو افغانیو په لګښت یو روغتیایي مرکز پرانیستلی دی. ښاغلي جلالي د دې روغتیایي مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې ویل چې د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې د هیواد ټولو اتباعو ته با کیفیته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د عدلیې وزارت وایي چې د بلخ ولایت په مرکز شولګري او بلخ ولسوالیو کې 3828 جریبه ځمکه اماراتي تصویب شوه. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د یادو ځمکو دوسیې د وروستۍ پریکړې لپاره د ځمکو غصب مخنیوي کمیسیون ته ولېږل شوې. او په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د غزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې باید له قومي تصفیې او د فلسطینیانو د بېځایه کولو له لارې د غزې له اشغال څخه ډډه وسي. ښاغلی ګوتریش پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د فلسطین خلک حق لري چې د انسانانو په توګه په خپل وطن کې ژوند وکړي او ملګري ملتونه د سولې، ثبات او د فلسطینیانو مسلمو حقونو ته بشپړ ژمن دی. نوموړي دغه راز د خپلواک فلسطیني دولت پر جوړېدو او د نړیوالو قوانینو د مراعاتولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. له ملتیاو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.